پاکستان له تیرو 45 کلونو افغانستان ته داسې ډالۍ رالېږي، ډالۍ در سره وګورئ، دا د تیرې ورځې ډالۍ ده چې افغانستان ته رالېږلې ده. دا زموږ ګاونډي مسلمان هېواد دی، مسلماني به داسې هېڅ کله نه، دوی هېڅ کله زموږ دوست نشي کېدلی. ویې ګورئ سره ویډیو. د خوست ولایت مقام ویاند وایي چې دغه ولایت په ګمرک کې له پاکستان راوړل شوي سلګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې نیولي دي. نوموړي وویل چې په دغو چاودیدونکو توکو کې چې په یو بار وړونکي موټر کې په ډیر ماهرانه توګه ځای پر ځای شوي وو 270 کیلوګرامه بارود، 100 کڅوړې سانیاسوز، 30 قوطي پټاقۍ او نور چاودیدونکي توکي شامل دي چې په ډیر ماهرانه ډول د ګلګل په بیلرونو کې ځای پر ځای شوي وو. د خوست ولایت د ګمرک بیدار منصبینو له لوري په یو وارداتي بار وړونکي موټر کې یو اندازه چاودیدونکي توکي چې له ګاونډي هېواد څخه راوړل کېدل نیولي دي. په یادو چاودیدونکو توکو کې 270 کیلوګرامه بارود، 100 کڅوړې سانیاسوز، 30 ډبې پټاقۍ او نور چاودیدونکي توکي چې په ډیر ماهرانه ډول د ګلګل په بیلرونو کې ځای پر ځای شوي وو نیولي دي.